کوم ملګرو خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. په دې ویډیو کې به دوستانو زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل موبایل څخه د هیکرانو موبایل جوړ کړئ. نو راځئ دوستانو په دې ویډیو کې به زه دا طریقه تاسو ته وښیم، نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. او دلته بله ویډیو هم اپلوډ شوې ده دوستانو، د یو چا آی ډي په 100% ضمانت سره ریپورټ کړئ. ډېر ښه ریپورټ دی دوستانو. دغه ویډیو د اوس مې اپلوډ کړې ده، نو دا بله ویډیو مې اوس پسې اپلوډومه دوستانو. نو دا ویډیو هم درسره وګورئ، بله ویډیو هم وګورئ دوستانو. نو راځئ دوستانو تاسو ته له ښکلو کمنټونو څخه مننه چې موږ ته مو کړي دي دوستانو، او موږ ته مو نور هم همت راکړی دی او موږ نور هم تشویق کړي یو. ښه دوستانو راځو 115 سبسکرایبر مو په دغه تیرو یو هفته یا 2 هفتو کې وړي دي. ښه دوستانو دا خبره به شاته پرېږدو، راځئ هغه اصلي موضوع باندې بحث وکړو چې څنګه له ځان څخه د خپل موبایل څخه د یو هیکر موبایل جوړولی سو. راځئ دوستانو تاسو به یو څو اپلیکیشنان ډاونلوډ کړئ او هغه به وکاروئ. ښه دوستانو دلته 2 اپلیکیشنان دي چې په نړیواله سطحه شهرت لري او هیکران یې د هیکینګ لپاره کاروي. هغه اپلیکیشنان به زه اوس تاسو ته در وښیم. راځو اوله واره پلی سټور ته چې رالاست، لومړی اپلیکیشن خو دغه دی دوستانو، ټرموکس چې تر ټولو خوندور اپ دی د هیکینګ لپاره. چې هر هیکینګ تاسو ته یو څوک درښیي یا زه درښیم، نو هغه ټوله په ټرموکس کې کیږي. او تاسو به دغه ټرموکس ډاونلوډ کړئ چې دغسې انټرفیس یا صفحه لري دوستانو. دغه صفحې کې به تاسو ته نورې طریقې زه درښیم چې پوره طریقه یې ده. دغه د ما ټولې برنامې پکې انسټال کړي دي، هر څه ټرموکس ما ټوله اسانه کړی دی. اوس چې هر څه وغواړم هغه راته کوي. ښه دوستانو دغه یو ټرموکس سو. راځو ګیټ هوب ته. ګیټ هوب کې تاسو کولی شئ لینکونه جوړ کړئ. ولې هیکران تر ټولو زیات چې کاروي هغه ګیټ هوب دی. ګیټ هوب په دا خاطر تاسو بدلي پایتن 2 دغه کوډونه دوی دلته جوړوي. ښه دوستانو دغلته کوډونه جوړیږي پکښې کې. د دې طریقه به بیا زه تاسو ته در وښیم دوستانو. تاسو وګورئ 5 ستوري وړي دي. You want to be when it comes to professional development in any kind of app. ښه دوی تاسو ته په هر اپ تاسو په خپل لاس کې اخیستلی شئ. دا دومره خطرناکه اپ دی، که چیرې تاسو استعمال زده کوئ نو تاسو به د نړۍ تر ټولو ښه هیکر سئ. تاسو کولی شئ کمپیوټر ساینس ووایاست، او که د خوښې پوهنځی مو نه وي نو مې ووایاست دوستانو، ځکه دا ګډه شیان په کمپیوټر ساینس پسې اړه لري. تاسو کمپیوټر ساینس ووایاست او ښه دماغ ولرئ نو دا به مو زده سي، ځکه چې دا د هیکینګ لپاره تر ټولو ښه اپ دی دوستانو. او لرن ایتیکل هیکینګ دغه دی دوستانو. دغه چې کله تاسو ټرموکس راواړوئ دلته ټول هغه د ضرورت اپلیکیشنان درښیي. لرن ایتیکل هیکینګ دغلته تاسو ته ټوله هیکینګ له سر څخه تر پایه درښیي. دا به هم تاسو ډاونلوډ کړئ که ډاونلوډولی شئ. او ټرموکس اے پی آی تر ټولو مهم دی. ټرموکس اے پی آی دلته به ولیکئ ټرموکس اے پی آی. دا چې مو کله ولیکئ دوستانو دلته تاسو ته کوډونه جوړوي. بیا تاسو دغه دواړو په مرسته کولی شئ لیکنه وکړئ او ځان ته لینک جوړ کړئ او داسې وکړئ چې د چا میسیجان هیک کړئ، یو څه وکړئ. هغه ټول طریقې به زه درښیم. او بل لینوکس دی. لینوکس بیا د کمپیوټر دپاره دی چې تاسو یې په کمپیوټر کې خالي کارولی شئ. ما دلته زه درښیم چې لینوکس سره کم شکل لري، هغه بیا د کمپیوټر ټرموکس دی. صحیح ده، د ټرموکس شکل لري خو د کمپیوټر دپاره دی. دوستانو تاسو وګورئ دغسې شکل لري، دا د چوغکې په شان شکل لري، دغسې چوغکه باندې چوغکې شکل لري دوستانو. تاسو به دغه ډاونلوډ کړئ. دا اوس مه ډاونلوډوئ، دا د کمپیوټر دپاره دی دوستانو. تاسو په ټلیفون کې دا کار نه کوي. نو دوستانو لینوکس هم تاسو ته زه زده کړه درکړم. او بل ډېر څه دي دوستانو. کالي لینوکس لرن کالي لینوکس ته زده کړه درکړې ده دوستانو. دلته تاسو زده کولی شئ. که چیرې تاسو انګلیسي ویلي او که انګلیسي مو نه یې ویلي، که هغه هم راته ووایي چې زه به یو بل یوټیوب چینل جوړ کړم، په هغه کې به تاسو ته د انګلیسي زده کړه درکړم. نو تاسو به انګلیسي زده کړئ او د هیکینګ ژبه در باندې زده کړم، چې هیکینګ ژبه خپله د ځان ته جلا ژبه لري. هیکینګ هغه به هم زه تاسو ته معلومات درکړم دغه په اړه. او که غواړئ چې انګلیسي زده کوئ نو ما ته په میسیج کې ووایاست چې د انګلیسي یو بل چینل جوړ کړه چې موږ ته انګلیسي راوښیي. ښه دوستانو تاسو ما ته میسیج وکړئ، زه به د انګلیسي دغه ته جوړ کړم. تاسو به انګلیسي زده کوئ. د انګلیسي بعده بیا تاسو کولی شئ چې د ځانه یو هیکر جوړ کړئ. که چیرې د هیکینګ شوق لرئ نو تاسو د انګلیسي بعد هغه کولی شئ. زه به تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې
دغه طریقې در وښیم چې ترموکس سره کم وکاروئ او ترموکس د کارولو طریقه سره کم ده، ټوله به تاسو ته زه در وښیم دوستانو. وي ټي اپډیټ زه تاسو ورته وګورئ دوستانو، لږ صبر وکړئ دوستان، داسې ورته وګورئ. دا ټول طریقې زه در ښیم. دا فقط تاسو ته مثال در کومه په ګریډ. ښه دوستانو، دا خو اوس غلط سو. ای وي ټي اپډیټ ان ای وي ټي اپګریډ ان اینډ ای وي ټي اپګریډ. ښه دوستانو، غلط مې لیکلی دی. دوستانو تاسو ته بیا زه په بلې ویډیو کې تاسو ته در وښیم، د ټولې طریقې به زه تاسو ته در وښیم. نو تاسو په بلې ویډیو کې راسره پاتې سئ، زه به تاسو ته ټوله در وښیم. کلیر، دا به کلیر چې کمانډ، دا کمانډونه دي، تاسو به کمانډ څنګه زده کوئ دا به تاسو ته در وښیم. د کمانډونو جوړولو طریقه، لینک جوړولو طریقه، ویب سایټ جوړولو طریقه، هر څه چې مو خوښه او یا د انګلیسي زده کړې طریقه، څنګه انګلیسي زده کړو، نو هغه هم ماته په کمنټ کې ویلی سئ. د خدای په امان، په الله تعالی مو سپارم او چینل خامخا سبسکرایب کړئ.